د بخښونکي او مهربان خدای په سپېڅلي نامه د افغانستان د ملي ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ونه الهامات یم دوستانو چې جوړ روغ وئ. دا د بیا هم د یوې اونۍ په تېرېدو سره تاسو د روغې سټې خپرونه ګورئ. دوستانو زموږ خپرونه د اونیزه ده، په هره اونۍ کې په یوه موضوع باندې بحث کوو. نن هم دوستانو یوه موضوع ده راسره چې پرې بحث به وکړو چې د ماشوم تغذیې د مور په شیدو باندې څومره اهمیت لري، او ټولو کې د مور شیدې څومره اهمیت لري، او که چیرې ماشوم د مور شیدې وخوري څومره صحتمند کیږي او د ځینو ناروغیو څخه څومره په امن کې پاتې کیږي. ډاکټر صاحبان وایي چې کله ماشوم نوی تولید کیږي تر شپږو میاشتو پورې باید یوازې د مور شیدې ورکول شي، پرته د مور د شیدو څخه د هیڅ شو ورکول ورته لازم نه ګڼي. همدارنګه هغه ماشومان داسې ریسرچ هم شوی، ما یو ځای کې لوستي وو چې د مور شیدې پوره 2 کاله خوړلي وي یا 2 کالو اضافو تر نسبت تر هغو ماشومانو چې د مور شیدې تر 2 کالو کمې خوړلي وي ډېر ذهین او لایق هم راځي. نو په همدې مورد به بحث کوو. زموږ سره په خپرونه کې میلمه پروفیسور ډاکټر محمد عارف حسنزی د ماشومانو د صحت د طفل او یا د اندرګاندي د روغتون د داخلي څانګې مشر میلمه دی. ښه راغلاست او ستړي مه شئ ورته وایي. ډاکټر صاحب خیر راغلی، ستړی مه شئ، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب لومړی به دغه موضوع چې دا د ماشوم تغذیه د مور په شیدو د مور شیدې به لږ تعریف کړو چې خپله څه شی ویل کیږي، وروسته بیا په نورو ابعادو باندې بیا راځو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره ښه ده پېژنو چې په دې وغږېږو چې د ماشوم تغذیه د مور په شیدو څه اهمیت لري، څه خوبایي لري. د شیدې باید تعریف شي، ډېره ښه خبر ده. شیدې که په لنډ صورت تعریف کړو، یو نعمت د الهي دی د ماشوم دپاره. دا نعمت باید چې هیڅ وخت ضایع نشي او دایم باید بل دا چې بر چې نعمت الهي دی د حق د ماشوم دی. او شیدې که داسې لنډ مفاد یې زه په لاس کړم چې د نورو شیدو نه فواید څه شی دي، هغه دا دي چې یو خو هیڅ کله پوډري شیدې یا مصنوعي شیدې د مور د شیدو ځای نه خلي. دا شیدې نه تنها د جسم نمو زیاتوي بلکې د نقطې نظر انکشاف نه، دماغي انکشاف نه د ماشوم دپاره ډېرې اړینې دي. بل دا چې دا شیدې دایم پاکې دي، هیڅ کله په میکروب نه اخته کېږي، در حال چې برخلاف نورې شیدې کیدای شي منتنې شي، باعث د امراضو شي. دا اقتصادي دي فوق العاده زیات، چې بیا بلته په آخر کې زه یو ارقام هم وړاندې کوم چې په دنیا کې څومره اقتصاد ته ضربه وي مصنوعي شیدې. بل دا چې دایم آماده دي، ډېره مناسبه درجه د حرارت لري، نه یخې دي نه سړې دي، او د مور دپاره نه تنها د ماشوم دپاره مفاد لري بلکې د مور د وجود دپاره هم فواید لري چې بیا په جریان د تشریح کې کیدای شي دغو فوایدو وي. ډاکټر صاحب بخښنه غواړم، په ذکر اوسې وایي ساینس پوهان یا د طب د برخې کارپوهان په دې باندې دوی ډېر زیات کار وکړ، ډېر زیات یې زیار وایست چې د مور د شیدو بدیل جوړ کړي. دوی ولې نشي جوړولی؟ تر اوسه فکر کوم جوړ کړی هم نه دی. بله، زه تصور کوم چې دا یو معجزه ده د الله د مځکې په سر، او هیڅ کله به د بشر توان د دې پیدا نه کړ چې د مور د شیدو په اندازه یا د مور د شیدو د فوایدو په اندازه شیدې جوړې کړو. نو بنا دا مسله رښتیا هم تر اوسه پورې په اسلام داسې پاتې ده چې هیڅ نوع شیدې په دنیا کې تر اوسه جوړې نه دي چې هغه معادل د شیدو د مور وي. یعنې په دې کې د الله رضا موږ بولو، او دا د الله رضا ده، د فقط د ماشوم دپاره یوه جوړه شوې غذا ده چې مجرد چې ماشوم تولدیږي دا غذا هم دنیا ته ورته راځي او دا ماشوم د هغو نه استفاده کوي. ډېره مننه کوم. ډاکټر صاحب راځو دې ته، لومړی به د حمل د دورې نه راشو. کله چې یوه میرمن یا د دوه زوج یا بیړه ښځه غواړي چې دنیا ته یو بچی راوړي، کوم په اصطلاح هغه لومړني ترتیبات یا کوم هغه لومړني هغه کارونه چې باید ترسره شي دوی ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې ښه ماشوم ولري؟ ځینې وخت داسې پېښېږي ډاکټر صاحب، تاسو به لیدلي وي کله چې ماشوم تولدیږي له ډېرو ستونزو سره مخ وي، حتی ماشوم په دې نشي توانېدلی چې د مور شیدې په سمه توګه وخوري، هغه د مور سینه چې ده سمه یې راکش کړلی شي ځکه ډېر ضعیف وي یا معلول وي یا بله ستونزه څه وي. لومړی که چیرې یو څوک غواړي په کورنۍ کې یو ماشوم ولري، کومو نکتو ته باید پام وکړي؟ ډېره ښه خبر ده. هر مور چې غواړي صاحب د اولاد شي او ماشوم وزېږوي، اولین کار دا دی چې هغه فاصله چې د یوه ماشوم نه تر بل ماشوم باید مراعات شي، هغه حد اقل باید 3 کاله د یوه ماشوم د بل ماشوم مابین کې فاصله وي. دا په دې خاطر چې وقتی یو ځل مور حامله کیږي
او دا د 9 میاشتو دپاره د دې وجود فوق العاده ضعیفېږي. اوس که راشو دې ته چې 1 کال بعد یا 2 کاله بعد دا فاصله سړی په اصطلاح کوتاه کوي، مور یې کوتاه کوي، اولاد زما هغه ماشوم برعلاوه چې د مور صحت ته نقص کا، هغه دوهم ماشوم چې دنیا ته راځي دا به ډېر ضعیف وي. بل په وخت د باردارۍ کې ډېره زیاته مهمه ده چې مور ته کنټرول لاندې وي، د یوه ډاکټر د نسایي ولادي ته کنټرول لاندې وي. ډېر هغه ماشومان چې دوی د یوه عیب سره تولدیږي، مثلا کام چاک ده یا شونډه چاک ده یا سر ور راځي یا نور مشکلات لري، په ډېرو عادي دواګانو چې هغه مثلا یو تابلیت دی به نامه د فولیک اسید، یعنې که د ورځې یوه دانه د دې تابلیت نه دوی استفاده کړه د دومره مشکل نه. بل تغذي د مور ده ډېره مهمه ده. کله کله مور اشتها خرابېږي، کله کله په امراضو اخته کېږي. مور باید په جریان د عملیږي کې ډېر د میکروب نه ځان وساتي چې مریضه نشي، او څه چې اشتها خرابېږي او څه هم هغه وخت چې ماشوم لویږي هغه حجم د معدې د ظرفیت نه لري چې هغه پخوانی غذا وخوري. بنابراین دوی باید غذا په دفعاتو وخوري، نرمه غذا وخوري، مایعاتو نه زیات استفاده وکړه او ته کنټرول د یوه ډاکټر لاندې هغه خپل حمل آخر ته ورسوي. که چیرې دغه شرایط حتی نور شیان مثلا روحي مسایل ډېر رول لري، آیا دغه مور په کورنۍ کې ورته احترام کېږي نه کېږي، تغذیې په څه شکل ده، واکسینونه یا تطبیق کړي نه دي تطبیق کړي، دغه ټول مسایل که موږ راسره ټول کړو په حقیقت کې د یوه ښه ماشوم د آیندې دپاره تضمین کېدی شي. زموږ او ستاسو بحث هم په دې کې دی چې څنګه یو ښایسته ماشوم نړۍ ته راشي او په اصطلاح صحتمند واوسي او تر څو په ټولنه کې ډاکټر صاحبان خپله وي سالم عقل په سالم بدن کې دی. پوښتنه دا هم که یوه بله ډېره مهمه مسله ډاکټر صاحب د وروستیو کې دغه پیښې هم زیاتې شوي دي، شاید مخکې هم وي خو اوس ډاکټر صاحبانو ډېر کشف کړي دی، هغه ده چې ځینې وخت چې څوک که هلک او نجلۍ غواړي چې واده وکړي، دغه د خاله لور، د ماما لور، د عمه لور، د دغې سره واده کوي، بیا ډېرې بدې ستونزې یا بدې پایلې د ماشومانو ته راولاړېږي. په دې غاړه یوه پوښتنه کوم ځکه موضوع نه وتلې پوښتنه نه ده چې څومره مهمه او اړینه ده چې موږ غواړو چې یو چا سره واده وکړو اقل باید ځینې معاینات ترسره شي تر څو داسې نه وي چې بیا په آخر کې ستونزې راپېښ شي. دا ډېره ښه خبر ده. په نوره دنیا کې وخت چې یو نجلۍ او هلک رسي کا د دوی ټول معاینات تکمیلیږي. بعضې اوقات داسې کېږي چې یو مخفي مرض په دواړو طرفو کې موجود وي ولې ظاهریږي نه. وخت چې په دواړو کې موجود وي او دوی دا مشکل ولري نو بیا په ماشوم کې د تظاهر کا یو خبر. بله خبر دا ده چې کله کله مثلا ګروپ د وینې منفي وي، دا باید مور پیش د پیشه پوه شي چې د ما ګروپ د وینې منفي ده او هغه ماشوم ته اگر چې په اول وار د باردارۍ کې ماشوم ته څه مشکل نه پیښیږي، مګر همداسې واقعات موږ لیدلي دي چې دوی په اطراف کې دي اول، دوهم، دریم، څلورم، حتی شپږم ماشوم یې پرېږدو چې ولادت وکړه له منځه ځي. دغه ټول هغه شیان دي چې اوس امکانات موجود دي، لابراتوارونه موجود دي، ډاکټر صاحبان په اختیار کې دي، دوی باید خپل معاینات تکمیل کړي. همدا رقم چې توافق د نظر موجود دی، په دوی حصه کې باید یو څه توافق موجود وي، معاینات تکمیل شي، هغه امراض چې په اصطلاح مخفي دي او که چیرې په دواړو کې موجود وي هغه دومینانت کېږي او تبارز کا د هغو نه جلوګیري وکړه. دا ډېره ښه خبر ده. منتها ځینې وخت امکانات کمتر دي، اما په مرور زمان دغه نقصه باید اصلاح شي. ډېره مننه کوم. ډاکټر صاحب، افغانستان یو د هغو هېوادونو څخه دی چې په نړۍ کې یو وروسته پاتې هېواد دی او مخ پر ودې هېواد دی. دلته ډېری وخت چې موږ ته ستونزې رامنځته کېږي هغه د نه عامه پوهاوي له امله رامنځته کېږي. په ډېرو برخو کې په یو کار که ترسره کېږي هغه کس داسې فکر کوي چې زه دا ښه کار ترسره کوم، حالان چې هغه کار ښه نه دی، هغه ستونزې راولاړوي. راځو موږ او تاسو بحث هم د ماشوم په زیږون او د ماشوم ته د مور شیدې ورکول او د یو صحتمند ماشوم لرل دي. په افغانستان کې کله چې ماشوم پیدا کېږي دغسې موږ خپله خپرونو کې له ځینې ډاکټر صاحبانو څخه په سوشل میډیا کې مرولی دي، دوی هغه خپل عنعنوي یا دودیز په اصطلاح هغه خپلې کړنې پرې ترسره کوي چې کله ماشوم وشي لومړی هغه د مور اول شیدې چې دي هغه نه ورته ورکوي، وي چې دا میکروب دی یا بل نوم پرېږدي، یا دې تر څنګ ځینې ورته په خوله کې لیمو اچوي، یا بېلابېل هغه دودیز عمل دوی په ماشومانو باندې ترسره کوي. او په دې کې زیاتره وخت د کور هغه زړې مېرمنې یا عمر خوړلې مېرمنې دوی ډېر معتبر نظر وي، دوی چې څه ورته وایي هغه عملي کېږي. هغه خپل مور ته که هر څوک دا په دې
په ځینو شیانو باندې پوهېږي هغې ته د اجازه نه ورکول کېږي چې ته نه پوهېږې په ټوله کې زه پوښتنه همدغه کوم ډاکټر صاحب کله چې ماشوم لومړی زیږېږي د ماشوم او د مور ترمنځ اړیکه چې ده باید ماشوم ته کوم خواړه ورکول شي تر څو صحتمند وڅښي ډېر ښه سوال دی دا که موږ تاسو متوجه شو تا خبر کاملا دقیقه ده چې په ډېرو کورنۍ کې مخصوصا هغه کورنۍ کې چې ان ایجوکیټډ دي د معلومات نه لري یا تحصیل نه لري یا په علم په طبابت کې یا مثلا خبر نه دي چې څه باید د ماشوم سره وکړي دغه مشکلات پېښېږي یعنې د ما د لیدلی حال دی د 40 کالو تجربې نه مې دا دی چې وقت ماشوم تولدېږي اول خو هغه ماشوم چې تولدېږي باید یو داسې محل وي چې اقلا یو ډاکټر یا یو نرس موجود وي چې د هغو په موجودیت کې د ماشوم تولد شي خیر هغه مشکلات دي په کله کله یعنې دایې محل هغه هم که تربیه شوي ښې بغیر د هغو کې کله کله باعث د مرګ د طفل هم تا د مور د مرګ باعث کېږي چې ډېر په عادي صورت کیدای شي د جلوګیري وشي بل وخت چې ماشوم تولد شي متاسفانه چې ډېر هغه کارونه کېږي چې هغه هیڅ طبابت نه تاییدوي مثلا تاسو یو څه یادوري وکړه ویټامین سی ورته اچوي ګلوکوز ورته ورکوي خوږې اوبه ورته ورکوي زیړ غوړي کوچ او داسې نور غذاګانې چې په فامیل کې تهیه کېږي په شکل د مایع دا برعلاوه دی چې فایده نه لري د فوق العاده زیات نقص لري نقص په چیز کې دی وقتی چې دوی د مور شیدې ونه رودلې هغه مهم مواد چې په اوله او دویمه او دریمه ورځ کې د مور د شیدو نه مخکې تولیدېږي او په نامه د کولستروم یا چې عوام ورته ورګه یا فله وایي په فارسي کې دا هغه ډېر مفید مواد دي چې یې مقدار ډېر کم دی یعنې په اوله ورځ کې په حدود 10 سیسي کې تولیدېږي دویمه ورځ کې 80 او بالاخره 90 دا که هغه تولید د شیدو ته د نورو ورځو وګورو ډېر په کم مقدار دي دا یو نوع زیړ رنګ لري ډېر ښه نومونه اوس دنیا پیښې دي چې یو ورته مایع طلا وایي وایي او بل ورته اولین واکسین د ماشوم دپاره ده با وجود چې سته نشته واکسین نشته مګر همدا مواد متاسفانه دوی د په دې عقیده دي چې دغه شیدې ګنډه شوي دي د خرابې شوي دي او رنګ زیړ شوی دی دا لوشي او بیرون ته اچوي چې تا آخر د عمره د دو ماشوم دپاره یوه نقیصه ده د ماشوم دپاره یو مشکل پیښي دغه مواد چې ما یادوري ته وکړل کولستروم یا فله یا ورګه په دوی کې ټول هغه مواد شامل دي چې د 3 ورځو د اول دویم دریم ورځ د ماشوم دپاره نه تنها کافي غذا دي بلکې ټول هغه مواد کې موجود دي چې د مور معافیت انتقالوي ماشوم ته مختلف منرالونه لري مختلف ویټامینونه لري با وجود چې مقدار ډیر کم دی مګر مفاد یې د شیدو نه ډیر لوړ دی که چیرې دا مواد چې موږ یادوري وکړه خوږې اوبه او ګلوکوز او دا شیان ورته ورکړه دلته څه واقع کېږي دا ماشوم مړیږي وخت چې مور شه بیا د مور تی نه نیسي د مور شیدې چې ونې نیولې هغه کولستروم چې تولید شوي دي هغه ضایع کېږي په ضمن کې دغه د مور د شیدو تولید په دې پورې ارتباط لري چې ماشوم باید د مور سینه کش کړه او که چیرې د سینه کش نشي هغه سیستم چې موجود دی په وجود کې او د الله یو لوی نعمت دی په نامه د پرولاکتین یو هورمون دی افرازیږي چې په کشکال د شیدو هغه نه تولیدېږي شیدې کمیږي مغه ده چې په 4مه 5مه ورځ کې د مور شکایت پورته کېږي د فامیل چې مور شیدې نه لري او تولید کمیږي او دی ډېر زر لاس اچوي پوډري شیدو ته چې بیا هغه غټه نقیصه مابین ته راوړي چې که چیرې بیا تاسې خوښه و وخت و بیا په زه وغږېږم چې څه خبره ډېره مننه کوم یوه ډېره مهم پوښتنه ډاکټر صاحب تاسو ورته اشاره وکړه آیا رښتیا هم مور شیدې نه لري موږ ډاکټر صاحب د انسان تشبیه کول د حیوان سره دغه هېڅ په امکان هم نه لري خو ځینې وخت داسې پیښېږي په کورنۍ کې به لیدلي ډاکټر صاحب موږ او تاسو په کلیو کې ژوند کړی ځینې غواګانې دي ډېرې ښې شیدې کوي ځینې کمې کوي یا ځینې وزې دي ښې شیدې کوي ځینې کې د مطلب یې دا دی چې آیا انسانانو کې هم دغسې څه شته دي که نه چې ځینې مېرمنې وي شیدې ډېرې وي او ځینې کمې وي دا یو ډېر غلط ترم دی چې مور وایي چې د ما شیدې کمې دي درې حالت دي چې د مور شیدې که دوی دې ته لاس واچوي د مور شیدې په ټولو کې موجود دي اول مجرد چې طفل تولدېږي په اولین وي ښه وخت بعد تولده د شیدو ورکول کوم وخت دی نیم او اول ساعت دا کې لږ شرط یې میږدي مثلا که ماشوم په وخت وي او دی فعال وي
هغه سیستم فعال وي او مور ډیره په تکلیف نه وي ډیره وي اولین ساعت کې تاسو شیدې ورکړئ دا څه کوي دا ریفلکس تحریکوي چې یو هورمون دی تولیدېږي په نام پرولاکتین د یوه طرفه وجود حکم پرې وکړه چې تولید شي بل متاسفانه یو بل بد عادت هم فامیلو کې موجود دی چې وقتی مور حامله کېږي نو د شپږمې اومې اتمې میاشتې نه تیاري په دې ده چې زیړ غوړي پیدا کوو هګۍ پیدا کوو لږ نوره ذخیره وکړه صحیح ده چې د دې غذاګانو نه استفاده وکړه مګر هم په 2 مرحله کې د مایع غذاګانو نه باید ډېره زیات استفاده وکړه داسې غذا وي چې هم هغه مایعات چې ضایع شوي دي هغه مابین لاسته راوړي و هم مغذي وي او تر دو ډیره مهمه خبره هغه ده چې مور باید آرامه وي د نقطې نظر روحي نه زه به مثال ورکم که یو مور ته په فامیل کې د خاوند د طرفه د خسر د خوا کې او نور اعضای طرفه چې وخت ماشوم مابین ته راوړي ډیر زیات احترام وي تاسو باور ولرئ چې سل په سلو کې شیدې پیدا کړي او که چیرې داسې وي چې د خفګان مسله وي مثلا یو ډیر بد عادت دی وخت چې نجلۍ مابین تولدېږي نو مور هم خفه کېږي پلار هم خفه کېږي یو نوع خفګان په فامیل کې تسلط پیدا کړي دغه پخپله په روحیه د مور تاثیر کو او باعث د کمی بل مور باید په دو پوه شي چې دا نه تنها مفیده ده بلکې حکم د الله دی که موږ تاسو دوامې سپارې سورې بقره 233 آیت ته لاړ شو د الله حکم دی چې تاسو مور ته حکم کړی دی برالوي چې ویل چې لمونځ وکړه روژه ونیسه او حج ته لاړه شه او نور کارونه نیک وکړه ته باید خپل ماشوم ته 2 کلو شیدې ورکړي که چیرې دا درې شی موږ مراعات کړو یعنی مور زر خپل ماشوم ته واچوي مور د مایعاتو نه استفاده وکړه فکر آرام وي احترام په کور کې ورته موجود وي او د متن د قرآن دا خبره وي سل په سلو کې شیدې موجودې دي متاسفانه چې کله کله دغه نقصې څومره دغه د ماشوم ته چې اول شیدې ورکول یو څه تکلیف هم غواړي څومره مهمه وړینه ده او د تکلیف تر سره ما مخکې هم وویل ډاکټر صاحب زموږ یو ورځنۍ ستونزې چې راپېښېږي د عامه پوهاوي د نشتون نه راپېښېږي څومره اړینه مهمه ده چې په کومه طریقه او څنګه خپل ماشوم ته شیدې ورکړي او تر څو د هغې پوزې ته لاړې نشي شیدې یا غوږو ته یا ویل ته التهابي نشي دغه ساحه یو نورمال ماشومان دي چې هغه هیڅ مشکل نه لري نورمال تولدېږي شونډې چاک نه لري کام چاک نه دی نور کوم مشکل نه لري دا ډیر عادي ده مخصوصا دغه مورګانو دپاره چې دوی دوم او دریم ولادت دی دوی تجربه حاصلوي پاتې شوی د هغو مورګانو چې هغه اول باری دي په اصطلاح اولین ماشوم دلته وظیفه د فامیل ده په دو فامیل کې مور شاید موجوده وي خوا کې موجوده وي نور هغه څوک موجود وي چې دوی تجربه لري دوی باید پېژنو چې د مور ماشوم وزېږوي باید ورته پوه کړه چې په څه شکل ښه طریقه د شیدو ورکولو چې دا هم په تولید د شیدو کې رول لري او هم د ماشوم د آرامۍ دپاره دا ده چې مور باید اول د نقطې نظر روحي نه آرامه وي مستریح ځای کې ناسته وي د ماشوم دپاره وخت شیدې ورکوي په یو ځای کې تکیه کړې وي ناسته وي او ماشوم هغه ښه وضعیت چې دغه وضعیت څو پوینټونه دا دي چې باید ماشوم ډېر نږدې سي خپل سینې ته ونیسي خوله یې ښه خپل ځان ته متوجه کړه او هغه د سیدیې یا د سینې نوک چې په اصطلاح شیدې تولیدوي دا کم ورته په خوله کې ورنه کړه ډېر کلک یې ورته ورکړه په دغه حالت کې دی چې دا کشش قوي کېږي او هر قدره قوي کشش د ماشوم د طرفه په وخت شیدو رودلو کې وشي په موږ اندازه د شیدې زیاتېږي او که چیرې دی د غلط تخنیک نه استفاده وکړه او ماشوم ته پسان ډېر ناوخته خپلې شیدې ورکړه فکر یې نارامه وي او کیدای شي یو تعداد عوامل نور وي مثلا ضعیفي د مور ده یا مثلا امراض د مور دي چې ضمن کې چې ماشوم تولدېږي دا مریض هم ده تبه لري یا کوم بل تکلیف لري په دغه حالاتو کې کیدای شي چې به د ډاکټر سره مشوره وکړه په غیر که دغه شیان مراعات کړي د دوی شیدې انشاءالله حتما زیاتې دي او په یوه حصه کې ویلي وي چې انسان و حیوان وقتی چې خپل ماشوم هغه حیوان یا انسان تولد که د دوی سره د الله طرف غذا یو ځای ورسره راځي که د انسان دی که د حیوان دی که هر څه دی بنان د حق د دوی دی او مساوي دی ډېر کم حالاتو کې د مور په بنیې پورې ارتباط لري مګر په مجموع کې شیدې باید موجود وي ډېره مننه کوم مهم مسله دا ده ډاکټر صاحب چې په دې بحث وکړو چې ماشوم ته باید تر څو میاشتو پورې د مور خالص شیدې ورکول شي او ماشوم ته تر 2 کلو 3 کلو 2.5 کلو څو کال پورې شیدې ورکول شي موږ یوه اصطلاح لرو په طبابت کې په نام د اکسکلوسیو بریسټ فیډینګ دا څه حالت دی وي تنها د مور شیدې
د تولد د اولې ورځې نه الا 6 میاشتو. دا 6 میاشتو ولې قید شوي دا دي؟ په دغه شیدو چې ډاکټر صاحب بخښنه غواړم تاسو خبرې ونیو د تولد نه تر 6 میاشتو پورې آیا ماشوم د مور په شیدو مړیږي او که نه؟ بالکل پې مړیږي، په شرط د دو چې مور صحت ولري او ماشوم هم د مور په اصطلاح تغذیه ښه وي، د مور آرامه وي، په هیڅ صورت بل شي ته ضرورت نه لري. او کله بیا امکانات د دو شته چې مثلا مور عصبي تکلیف لري، مور نارامه ده، مور صحیح غذا نشي خوړلی، مور نور امراض لري، قلبي شدید، د ګردې قلبي امراض لري. په دو حالت کې کیدای شي لږ شیدې کم، اما په نورمال حالت کې هیڅ شي ته حتی یوې قطرې اوبو ویټامین سی، ویټامین هیڅ شي ته ضرورت نه لري ګلوکوز تر 6 میاشتو. او بعد 6 میاشتو ولې بیا نوره غذا ورکوي، دو ته متممه غذا یا وینینګ حالت شروع کیږي. په دې خاطر چې اوس ماشوم غټیږي، هغه شیدې چې پخوا د مور په وجود کې موجود وي دا ورته کافي نه دي. نو بعد 6 میاشتو کیدای شي بیا متممه غذا چې هغه درجې لري چې اول چش نه شروع شي او څه وخت ادامه پیدا کړي. یعنی د ما توصیه د مورانو لپاره دا ده چې دوی که چیرې کافي شیدې لري 100% کې د تنها یوازې د مور شیدې تر 6 میاشتو ورکړه. کله بعضې حالات پیښیږي چې مثلا ماشوم د کلمو درد لري یا تبه لري، دا ژاړي، بس ټوله کورنۍ راټولېږي چې راځئ په د ماشوم تصمیم ونیسو چې ولې ژاړي. بیا ټول دا نظر ورکوي چې هېڅ شی نشته دي، د مور شیدې کمې دي. او ډېر زر پوډري شیدو ته رجوع کړه چې دا یو غلط حالت دی. ډېر د ما داسې مریضان دي چې وخت ما تحقیق پې کړی دی، لیدلی مې دی چې د مور شیدې کافي دي او ماشوم د کلمو درد لري. وخت چې دوام ورته ورکړی د کلمو درد آرامه شوی دی او هغه شیدې چې پوډري ورته شروع شوي هغه قطع شوي دي او د مور د شیدو نه استفاده کوي. ډېره مننه کوم. یعنې ماشوم ته تر 6 میاشتو مور خپلې کافي شیدې او تر 2 کالو پورې باید نورې شیدې ورته ورکړي. بیا ادامه یې تر 6 میاشتو کاملا تنها د مور شیدې، بعد 6 میاشتو الا 2 کالو د مور شیدې نه قطع کیږي. په څنګ کې د نورو غذا نه باید استفاده. آیا تر 2 کالو اضافه ورکولی شي ډاکټر صاحب؟ مشکله خبر نه ده. مونږ ته 2 کالو پورې یعنی جبري ده په اصطلاح. ډېره مننه کوم. ډاکټر صاحب ډېره مهمه مساله د پوډري شیدو ده. په افغانستان کې ډېر معمول دي او په دا سوداګریزې شیدې هم زښته زیاتې راځي، په درملتونونو کې شته دي. د پوډري شیدو یا دغه هېڅ د معادل ور نه دي چې د مور د شیدو سره به یعنې په اصطلاح ورته شي، خو بیا هم څومره ارزښت لري د مور شیدې او د نسبت پوډري شیدو په حساب او پوډري شیدې خپله ماشوم ته کومې ستونزې راولاړوي. یوه بله مسله هم ډاکټر صاحب شته ده، ځینې کسان شته دي چې مور شیدې ماشوم نه خوري یا په اصطلاح یا یې نه ورکوي یا مور زحمت نه وباسي، هغه بېله خبره ده. خو کله چې پوډري شیدې ورته شروع کړي هغه ماشوم چاغېږي، ته اندازې زیات هم چاغېږي. ستاسو نظر اخلو په دې تړاو؟ پیژدو چې زه فصل ما د آخري خبر د تاسو تاییدم چې دغه چاغ ماشوم د موږ په درد نه خوري. دا یو غیر نارمل وزن نیول دي. مور ډېر ورته خوشحاله ده، حتی د بل ماشوم دپاره تیاري نیسي چې د ما په شیدو مې ماشوم ډنګر و او په 2 شیدو ډېر چاق شوی دی. در حالی چې موږ ورته وایو چې نه دا ماشوم دې باید تداوي شي، دا اوور ویټ دی. یو ماشوم چې د 1 کال کې باید 10 کیلو وزن وي. ما داسې ماشومان لیدلي چې دوی 14 کیلو وزن د 1 کال په 1 کال. نو دغه حالت دی چې د ده هډوکی هم کیدای شي نرم راشي، دی په خپل وخت کې کېناستی نه شي، په خپل وخت کې درېدلی نه شي، په خپل وخت کې حرکت نه شي کړی. زه پېژنو چې په نواقصو د پوډري شیدو وغږېږم. زه به فواید د مور د شیدو ووایم، برخلاف یې دا دي. د مور شیدې ارزانه دي، د مور شیدې د الله نعمت دی. اول به دا ووایي د مور شیدې الله د نعمت دی. هېڅ وخت الله هغه کار نه دی توصیه کړی چې په هغو کې نقص موجود دی. پس دا یعنې دا بل ارزانه دي، په خپل وخت یې ورکولی شي. مثلا په 12 1 بجه 3 بجو د شپې مور فقط را بیداریږي، کینی په پټو سترګو ماشوم خپل تیت اچوي او شیدې اما د دو اما که چیرې مصنوعي شیدې جوړوي بیا به ګروپ لګوي، برق به هم نه وي، لمپه به لګوي، بیا به تودې اوبه نه وي، هغه به جوش وي، بیا به اوبه ورڅخه ګډي. په دې حالت کې کیدای شي میکروب ونیسي، کیدای شي شیدې ډېرې ګرمې وخت کیدای شي بوره او هغه خوږوالی زیات شي. دا دي ارزانه دي، په هر وخت کې دي. دا په سفر کې دا شیدې ورسره دي، دا که په میماني کې دا شیدې ورسره دي، دا که په ګرمه درجه د حرارت نرماله ده، اقتصادي دي، بدون د میکروب دي. په داسې یو ځای کې محافظه کیږي. ته تصور وکړه چې
پاکترین ځای د دنیا سړی تصور وکړ. اما دغه پوډري شیدې په وخت د تیارولو کې، په وخت د چې جوشک پاک شه نه شوه، اوبه یې پاکې وې نه وې، تا خبره ډېره معقوله ده، بوره لږ شوه، زیاته شوه، اوبه لږ شوې او ګینې شوې. خپله د شیدې ځینې وخت ټینګې کېږي، ځینې وخت نری کېږي که نه؟ حتی په دې نه زه کله کله یعنې دوی 3-4 میاشتې خپل ماشوم ته پوډري شیدې جوړې کړې، چې ورته وایم چې څه دی، والا 4 قشم غې 2 واچوې، دومره مې اوبه واچولې، در حال چې هغه یو فورمول لري. نو مور که چیرې ایجوکیټډ وي، په دغو پوه شي، د غیر غلطې جوړوي. دغه ټول هغه شیان دي چې د فواید د مور د شیدې دي او برخلاف د په پوډري شیدو کې نشته. یوه بله خبره هم ده، وخت هم کم دی، چې ځینې وخت ځینې کسان ورته د وزې د میږې د غوا شیدې ورکوي. د میږې وزې د غوا شیدو او پوډري شیدو ترمنځ فرق شته دی یا که نه؟ هغه چې وایي چې میخکي سوال نه د مور شیدې ټول د مور په شیدو کې هغه ترکیب موجود دی چې ماشوم ضرورت ورته لري. ډېر مثال ساده مثال زه تږی یم، زه اوبو ته ضرورت لرم، اما که څوک یو ګیلاس ما ته زیړ غوړي راکړه، د ما په کار نه دي. زه تږی یم، غواړم چې مستې وخورم، مګر څوک ما ته دومره غوښه راوړي، دا د ما په درد نه خوري. هغه ترکیب چې د مور په شیدو کې موجود دی، دا ضرورت د ماشوم دی. اما په نورو شیدو کې دا شی نشته. مثلا د غوا شیدې دي، څه مشکلات لري؟ د غوا په شیدو کې مقدار د اوسپنې کمه دی. وقتی چې دا کم شو، کیدای شي دا شي تبدیل شي په کمخونۍ تبدیل شي. د غوا په شیدو کې یو نوع پروتین دی، پروتین په نام د کازین، چې د دو هضم مشکل دی او جذب مشکل دی، بنا کیدای شي په فقدان د پروتین مبتلا شي. اما د مور شیدې دغه ټول شی د الله طرفه بیلانس شوي، د الله طرفه د مقرر شوي او د دوی لپاره هېڅ مشکلات نه لري. په همدو رقم که چیرې ډېر زیات ضرورت پیښیږي او هېڅ امکانات موجود وي، نو بیا ضرورت راوبوت، مشکله خبر نه ده. مګر بیا هم وایي چې د مور د غوا د شیدې بل ډېر غټ خبر دا ده چې یو تعداد حیوانات دي چې دوی امراض لري. د موږ تاسو حیوانات دوی نه واکسینېږي. مثلا مرغۍ حیواني مرغه که چیرې د شیدې نه داسې استفاده وکړه چې دی مرض ولري او شیدې کې جوش نه کړه، کیدای شي باعث تولید امراض هم شي. هضم سخت دی، باعث د اسهالاتو کېږي، باعث د نورو مشکلاتو هم کېږي. هېڅ وخت نه پوډري شیدې، نه د غوا شیدې او نه د وزې شیدې د مور د شیدو سره معادل نشي کېدلی. ډېره مننه کوم. پیغام مو څه دی، څه ویل لري؟ آخرنی پیغام ډاکټر صاحب اورو. فقط آخري پیغام مې دا دی چې خپل کورنۍ ته ټولو ته صحت ته توجه وکړئ، خاصتا د نوي زېږېدلو ماشوم صحت ته توجه وکړئ. مور چې حامله شوله باید د ډاکټر سره په تماس کې وي. دوی باید د هغو دواګانو نه استفاده وکړي چې د ماشوم لپاره نقص نه کوي. صحت ته باید توجه وکړه، په امراضو مبتلا نشي، خپل واکسینونه وکړه. او څنګه چې ماشوم تولد شو، اولین کار چې مور کو هغه دا ده چې خپل ماشوم باید تیته واچوي او هیڅ کله هغه شیدې هدر نه کړي چې په اوله، دویمه، درېیمه ورځ کې په کم مقدار، په زیړ رنګ او نسبتا غلیظ حالت کې تولیدېږي. دوی ورته د شیدې ورکړه. او کله کله مور دا شکایت هم لري چې د ما د شیدو رنګ بل رقم دی. تاسو باید موږ باید دو ته متوجه چې وقتی ماشوم تیته اچول کېږي، اولین شیدې چې دی خوري په هر وار کې د دو رنګ لږ څه خاکي رنګه دی، او دویمې شیدې چې بعد په آخر کې راځي هغه لږ سپین رنګه دی، چې دغه ترکیب دی چې په اول کې پروتین زیات دی، په دوبل کې شهم، دغه شهم باعث دی سپینوالي د شیدو کې. دو ته دوی باید او دغه ډېره غلطه خبر د مورانې باید ټول اصلاح کړه چې ما شیدې قوي نه دي، د ما شیدې اوګینې دي، دا په هېڅ شکل قابل د قبول نه دي. باید خپل مور ته ډېره مننه کوم پروفیسور ډاکټر محمد عارف حسنزی چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په چارو کې بریا وغواړم، خوشحاله اوسئ. لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه پورې له موږ سره ورځو. زموږ همکارانو د طبي بوټو په تړاو او ګزارش چمتو کړی په ګډه سره ګورو. تر هغې وروسته بیا هم زموږ سره په خپرونه کې میلمه وي او زموږ خپرونه به تر 4-3 بجو پورې دوام لري. به نام خالق یکتا و مهربان عرض سلام خدمت شما دوستداران و علاقمندان برنامه تندرستی. آرزو میکنم صحت و سلامت باشین و هر کجایی که هستین تنتان سالم باشه
و لبخند بر لبتان باشه. خوشحال هستم که من ناصر واحدی یک بار دیگه خدمت شما عزیزان بیننده قرار گرفتیم و امروز گزارش ما در رابطه با درخت شنگ یا درخت زبان گنجشک است. در این رابطه صحبت میکنیم. درخت است که در همه قسمت های شهر کابل دیده میشه. البته در ولایت های ما هم درخت است. میبینیم چقدر فواید داره که دکتر صاحب عزیز را در کنار خود داریم. دکتر صاحب حکیم محمد آصف مخترع، متخصص امراض گیاهشناسی. دکتر صاحب سلام و وقتتان بخیر. بسیار زیاد خوش آمدین. صحتتان خوب است؟ در نخست به نام خداوندی که انسان را به عنوان اشرف مخلوقات خلق کرده است سپاسگزار هستم که من را فرصت داده است تا مسیر اصلی زندگی را از دریچه علم و معرفت بکشایم. ثانیاً از جناب پدر بزرگوارم مرحومم و مامان محترمم درودهای فراوان برشان برسد که در هر شرایط برای من زمینه علم آموختن را مساعد ساختند و تا مرا بیدار و خدمت تمام مردم قهرمان افغانستان آماده ساختند. سپاسگزار هستم و درود و سلامهای گرم خود را به تمام بینندگان تلویزیون ملی تقدیم میکنم. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از اینکه وقت دادی به ما. دکتر صاحب در رابطه با درخت شنگ یا درخت زبان گنجشک که در همه جاها دیده میشه در فواید از این بپردازیم چقدر فواید داره؟ خب نگفتنمونه که در افغانستان عزیز ما در تمام پارک ها درخت های شنگ بیشمار است، اما از لحاظ خواص درمانی آگاه ندارند. بدبختانه که امی میوه ازی از خارج به قیمت گزاف در افغانستان عرضه می شود و از طریق هر مملکتی که باشه به ما اشکال نداره. خب در هر صورت این بهترین داروی تولید کننده اسپرم می باشه میوه آن که این درخت شنگ در افغانستان معرفی شده و اصلی درخت به زبان فارسی به نام زبان گنجشک نامیده می شود و به عربی لسان الاسافر نامند. طبیعت این گیاه گرم و خشک است و این گیاه یگانه دارویی است که تولید کننده اسپرم می باشه، اما وقت ما چه قسمی استفاده کنیم در نقطه های مرکب ما باید ایر استفاده کنیم، نه در نقطه های مفرده. خب در هر صورت اگر در مفرده استفاده هم کنیم این دارو دائم وقت یگانه عوارض جانبی که داره در بعض اغلب اشخاص از افرازات تیزاب معده را زیاد می سازه. بله دکتر صاحب، باز تنها افرادی که مثلا مرض اسپرم دارن، اسپرمشان به شکل درست نیست یا تخمشان ضعیف می باشه، تنها به این مرض استفاده میشه یا امراضای دیگر هم هست؟ خب نگفتنمونه که این دیگر امراض هم تداوی میتونه و بهترین دارو هست. نگفتنمونه بعضی اشخاص هست که امی تیزاب میده که گفتیم زیاد میسازه خود سرانه استفاده نکنن و این نقصه را برشان در اختیارشان فعلا نمیخوایم که قرار بگیره، به خاطری که در بغل اما قدر فوایدی که داره چون تیزاب میده که زیاد شوه عوارض جانبی می باشد، باید به مشوره اتباع طب سنتی که پزشکای معروفی باشن از او مشوره کنن و استفاده کنن. خود سرانه استفاده نکنن. اگر خود سرانه استفاده کنن یعنی چقدر عوارض جانبی برشان ایجاد میکنه؟ خب نگفتنمونه اصلی دوزی که ما تعیین کردیم از نیم میلی گرم تا 1 گرم اجازه است در 24 ساعت. اورام که به همراه ترکیبای عسل و ترکیبای مرکب مثل بهمن سرخ و سفید یا ترکیب میشه، اورام به نظریه پزشکای طب سنتی باشه. دکتر صاحب، درخت شنگ واقعا همه جا دیده میشه، اما چی باعث شد که درخت در ذهنتان خطور کرد و شما تشخیص کردین که چقدر فواید داره و به مرض ای که کسایی که مرض اسپرم دارن، اسپرمشان به درست تخمه نمی داشته باشن، شما یعنی تشخیص کردین که به این مرض به کار گرفته می شود؟ ما از گذشته ها تا حصر حاضر تحقیقات ما کو به کو دشت به دشت بوده در رشته ما که دارای یک گروپ دسته جمعی مجتمع گیاهشناسی می باشیم که میریم به تحقیقات و تمام گیاه ها را کشف کرده. اصلا خود گیاه درخت شنگ در سال 1372 به حساب شناسایی کردیم افعال خواصش را و غیر از این درخت دیگه گیاه هایی است که به حساب از عصر ما
و از برنامه ما دور است که ما به معرفت مردم خود قرار بدهیم که از افعال خواص درمانی آگاه شوند. باز او آدم میدانند که ما واقعیت خدمت به مردم خود کردیم. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. راستی که شما خدمتگزار مردم هستین، از طریق گیاه میتونین امراضای مختلف مورد تداوی و تشخیص قرار دهید. دکتر صاحب، از درخت شنگ چند نوع است و افرادی که استفاده میکنن روزانه استفاده کنن به چی شکل استفاده کنن؟ ما خو ایره یادآوری کردم ایره حق استفاده از ایره تمام اتباع طب سنتی یعنی پزشکای طب سنتی می باشه که در نسخه های مرکب استفاده میشه. اونا حق داره که به مردم تهیه و ترکیب کنه و مردم ما ایره ما آگاهی به این خاطر دادیم امی درختای شنگ میوه ایزی که پخته میشه و در لبای سرک از بین نره، باید جمع کنن از خارج دیگه وارد نشه و یک دارایی بسیار ناهنگفت در خدمتشان قرار بگیره که خرچ فامیلشان به دست بیاره، چون اینمی میوه دیگه از خود وطن ما در استفاده قرار بگیره نه از خارج. و دکتر صاحب، میزاج خیلی مهم است در طب سنتی و افرادی که میزاجشان مثلا گرم است، بعض افراد سرد است، باز این درخت شنگ به کدام افراد زیاتر توصیه می شود؟ زمانی که یک نسخه که مرکب یک دانشمند یا یک پزشک طب سنتی تهیه میکنه تمام مزاجا را تحت نظر خود میگیره. یکی دارویی جور میکنه مثلا معجون گرم و سرد، گرم و خشک، تر و سرد. به این شکل نظر به هر مزاج باز مریض تشخیص کرده مزاجش باز در خدمتش قرار میده. به مو خاطر ما ایره میگیم که خودسرانه استفاده نکنه. یک آگاهی دادیم، آگاهی ما هدف ما بوده که تمام میوه را جمع کنند و به تمام عطاری ها در خدمت خودشان پس دوباره قرار بگیره، اما به قیمت بسیار ارزان. میزاج از این گیاه گرم است یا سرد؟ گرم است. گرم است. و افرادی که میزاجشان سرد است اگر استفاده کنه چی عوارض پیش میشه؟ اینا در ترکیبی که به حساب معجون جور میشه طبق نسخه‌ای که مثل از حکیم ابو علی ابن سینا، حکیم زکریا خان رازی، جوزجانی شاگرد ابو علی ابن سینا که کتابایش در دسترس ما هست، از روی از تهیه و ترکیب میکنن در خدمت مردم قرار میده. نظر دوستانو بیا هم تاسو ښه راغلاست. وایم ډېره مننه چې تر دې دم پورې مو زموږ ملتیا کړې. زموږ همکار و چې د شنګ د ونې په تړاو یې معلومات ورکول چې دا یوه د صنعتي طب یا د په اصطلاح داسې ووایو چې د ګیاهشناسۍ د برخې یوه ونه ده چې د ځینو ناروغیو لپاره په درد خوري. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې دلته په دې په دښتو غرونو کې بېلابېل بوټي شته چې هغه د طبابت لپاره کارېږي او حتی د افغانستان بوټي هندوستان او نورو هېوادونو ته هم لیږل کېږي. قدرمن دوستانو، نن به په دې باندې بحث کوو. د خپرونې په دې برخه کې به بحث په دې وي چې د یوناني طب یا عنعنوي طب اهمیت څومره مهم دی، څومره اړین دی دغه طب، او دغه طب چې د کلونو پخوا تر اوسه پورې په افغانستان کې پاتې دی، څومره خلک په دغې طب باندې باور لري او په دې برخه کې څومره مسلکي کسان شته دي. ډېره مهمه خبره دا دوستانو چې دغه د یوناني یا عنعنوي طب مسلک څومره اړین او مهم دی. په نوره دنیا کې دا ویل کېږي تقریبا تر 7 کاله پورې یا تر 6 کالو پورې یا تر 5 کالونو پورې په دې برخه کې زده کړې کېږي. خو په خواشینۍ سره په افغانستان کې موږ داسې انسټیټیوټ یا دغسې یو طبي صنف نه لرو چې موږ هغه کسان چې په دې برخه کې دوی په عنعنوي توګه راغلي دي دوی مسلکي زده کړې وکړي او خلکو ته د خدمت جوګه شي. په خپرونه کې را سره مېلمه ډاکټر صاحب محمد رفیع کاظمي چې دی د ګیاهي طب متخصص دی او دته ښه راغلاست وایي او ډېره مننه چې زموږ سره په خپرونه کې دی. کاظمي صاحب خیر راغلی، ستړی مه شي. بسیار تشکر. سلام خدمت شما بیننده عزیز تلویزیون ملی، در خدمت شما هستم. ډېره مننه کوم. کاظمي صاحب د سنتي یا د که داسې ووایي د یوناني یا عنعنوي طب اهمیت څومره اړین او مهم دی په نړۍ کې بیا په ځانګړې توګه په افغانستان کې؟ اینطور است از قدیما شاید طب سنتی بسیار یک طب قدیمی یا به اصطلاح عقب افتاده بوده و اهمیتش هم اونقدر مردم متوجه نبوده، فقط برشان به اندازه بوده که میگفته اگر یک دوا را بخوری، یک گیاه را بگیری استفاده بکنی شاید عوارض نداره ولی اگر فایده نکنه نقص هم نمیکنه. اما برعکس در افغانستان ما امروز اهمیت بلند داره، یعنی در حد شده که ما باید انستیتوتش تنظیم کردیم. ما حال قدم به پیشرفت های ما داریم که با WHO باید یک جا باشیم، یعنی در یک برنامه انکشافی باید داشته باشیم. طب سنتی امروز طب سنتی 20 سال قبل نیست. طب امروز در هر یک بخشی که اینا قدم میمونن باید طبق اصولات صحت عامه باید قدم بانند. مثل از که امروز یک طبیب بیسواد
نمیتونه که بدونی که اسناد 12 را داشته باشه وارد طبابت شود. یعنی ما از امروز به قبلش شاید کار نداشتیم. شاید به کسایی که قبلا طب پیش می بردن به صورت مسلکی نبوده یا به صورت به اصطلاح قانونی نبوده یا که میراثی بوده از پدر و از پدرکلان و از کاکا و ماما. اما امروز طبابت سنتی یک طبابت مسلکی گفته میشه. شما ببینید امروز طبابت سنتی زمانی که افغانستان روز به روز به پیشرفت خودش بوده، همزمان طبابت سنتی، طبابت عنعنوی پیشرفت‌های خودش داشته، مثل که چند بخش شامل شده. شما ببینید قدیما حکیما فقط یک تجویز دارو داشتن و معلومات کافی نداشتن، اما امروز طبیبا با وجودی که لایحه صحت‌نامه را پاس کردن و یک بخشی از مسلکی را اینا پشت سر میمانند، چندین بخش باید اینا بخوانند. یعنی اجامت جدا ساختیم ما ازشان، بخش طب سوزنی را جدا ساختیم از اینا، بخش‌های فیزیوتراپی طب سنتی نمکی را جدا ساختیم، بخش‌های تشخیص امراض را جدا ساختیم. یعنی به چند شاخه اینا را تقسیم کردیم که یک طبیب باید هر کدام اینا را باید بخونه به صورت مسلکی قانونی. بعد از اون اسنادی که از طرف اجازه طبابت سنتی میگیره وزارت صحت‌نامه تاییدش میکنه، بعد از اجازه داره که اینا یک کلینیک باز کنن. یعنی این یک اهمیت بسیار زیاد داره در جامعه. ډیره مننه کوم. کاظمي صاحب، سنتي یا که رسو یوناني یا عنعنوي طب مخ پر وده دی په نړۍ کې یا مخ په انکشاف یا مخ په رشد دی یا که نه دغه طب؟ بله بله. یعنی په اوس حالت کې در افغانستان خب پیشرفت‌ها خوب بوده. یک حالت بوده که شما ببینید ما امروز مثل روزهای قبل نیستیم. امروز در یک شرایط قرار داریم وقتی که بحثی از صحت‌نامه میشه پس طبعا کارهای خودش میکنه. پیشرفت امروز پیشرفت‌هایی است، دیدگاه‌هایی هستند که ما بخش‌ها را جدا کردیم و سر اینستیتوت کار میشه که امروز یک طبیب باید چند سال باید بخونه. یعنی پیشنهاد ما از دولت همین بوده که یعنی بیان داخل یک مجموعه شوند، مثل یک پکیج، مثل یک بسته که یا مثل طبابت عصری یا طب معالجوی که 7 سال میخوانند، اینا قدم به قدم پیشرفت بکنن و از یک طریق قانونی پیش برن. بله، تاسو مخکې یادونه وکړه چې موږ هڅې روانې کړې چې یو انسټیټیوټ جوړ کړی. دغه ډېر پیشرفت دی، ډېر پرمختګ دی د یوناني طبابت لپاره. دغه انسټیټیوټ به څه وخت جوړیږي؟ څومره کارونه پاتې دي؟ لږ پاتې دي؟ ډېر پاتې؟ او که د انسټیټیوټ جوړ شي کوم کسان به په دې کې داخله کوي او زده کړې پکې کوي؟ بله بله، بسیار خوب. ما انستیتوت در سال 97 کارش پیش بردیم و تاییدی گرفتیم که بر ما انستیتوت از طرف غضنفر یک دولتی به ما ایرا بنیان گذاری بکنیم. کسایی که در این مسلک پیشرفت میکنن، کسایی که در این مسلک شامل هستند، طبیبای هستند که تایید شده وزارت صحت‌نامه هستند و حتی یک بخش از طب سنتی تدریس شود بر تمام طب، یعنی در بخش حتی طب معالجوی. اگر ما تدریس میکنیم یک بخش از گیاهشناسی را، یک بخش از گیاهی را داخل طب میسازیم، پس طبابت سنتی کارهای خودش بسیار خوب و سریعتر انجام میده. حالی که ما بسیار فشار آمده که باید انستیتوت داشته باشیم، طبیبا کجا باید درس بخوانند. طبیبایی که اسناد صنف 12 را به دست دارن و میخوان شروع بکنن، ان قریب بسیار شاید به بسیار زودی دولت تصمیم بگیره که انستیتوت فعال بکنه، چون کارش از تحصیلات عالی خلاص شده. مکتوبایی که از طرف دولت بر وزارت آمده تحت پیگیری است که انشالله ان قریب اینا بیان ثبت نام میکنن، یک پروسه 2 سال الی 6 سال پشت سر میگذارن، بعد اینا مسلکی وارد مملکت میشن. اوس هم په کابل ښار کې د افغانستان په ځینې ولایتونو کې په عنعنوي توګه دغه د یوناني طب طبیبان شته دي او که نه لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه ځینې کسان دي پلار یې دغه کار کوه، زوی هم تجربه ترلاسه کړې، اوس دواخانه خلاصه کړې. یا زموږ یو شمېر اهل هنود وروڼه په دې برخه کې هم کار کوي. یعنی اوس هم په اصطلاح په عنعنوي توګه داسې طبیبان شته دي په دواخانو کې یا درملتون؟ ما حدودا شاید از 5 الی 10 هزار طبیب شاید داشته باشیم، اما به صورت مسلکی یک تعداد کار میکنه که اسناد صنف 12 خود خلاص کرده و از طریق صحت‌نامه اینا مدارک گرفتن. مدارکی که از طرف صحت‌نامه گرفتن، اینا سرتیفیکت ها گرفتن، اینا امتحانات ظرفیتی صحت‌نامه را پاس کردن. به تعداد یک 50 الی 100 طبیبی است که در کابل یا ولایت‌ها فعالیت میکنن که اینا اسناد وزارت صحت‌نامه را دارن، یعنی طبیبای مسلکی هستند. ولی در پهلو اینا کسایی که دوباره میخواین یا به عنوان ظرفیت سازی یا بنیاد سازی که اینا یاد بگیرن یا مسلکی شوند، شاگردای خود دارن، کسای دیگه هستن، علاقمندای هستن که میخواین یاد بگیرن. شما ببینید 10 سال قبل حجامتی وجود نداشت.
اجامت درست است که یک طریقه سنت است برای ما شما، ولی اجامت مسلکی وجود نداشت. امروز بحث‌های اجامت جدا شده، کلینیکاش جدا شده، بخش‌های طب سوزنی جدا شده. یک طبیب که امروز اگر آناتومی نخوانه، یک طبیب گفته نمیتونه. طبیبی که به عضلات و به رگ و به پای و به استخوان آگاهی نداره، ما نمیتونیم این طبیب بگونیم، چون حیات یک انسان امروز به 20 افغانی بند نیست. شما ببینید یک طبیبی که امروز یک 20 افغانی یا 50 افغانی رو میخواین یک دارویی بفروشن برای یک هموطن خودش، اگر معلومات کافی نداشته باشن، اگر اینا محدود باشن، اگر اینا مسلکی نباشن، خب نمیتونیم که ما حیات یک انسان به 20 یا 50 افغانی به خطر بندازیم. پس به او خاطر طبابت سنتی امروز گام های بلندتر مونده که بتونن این طبیبا زیر یک چتر سالم، زیر یک کار سالم، زیر اثر وزارت صحت عامه فعالیت های خوب را آغاز کنن. به او خاطر یکمی که بخشا زیاتر و زیاتر شده. ډیره مننه کوم. تاسو یادونه مخکې وکړله چې د څو څانګې لري، د خپله د جامات څانګه څومره اړینه مهمه ده، د دې اهمیت څومره مهم دی د انسان بدن یا د انسان د روغتیا لپاره، په دې تړاو ستاسو نظر اخلم. ما بخش اجامت، کسایی که میخوان اجامت کار بکنن، اگر اسنادای نرسینگی دارن یا قابلگی دارن، اینا مستقیم وارد بحث میشن و برشان پروژه ترنینگا یا درسای مسلکی داده میشه. 2 الی 6 ماه اینا فقط آناتومی باید کار کنن. یعنی باید عصب و رگ و پی و استخوان بشناسن، گیلاس باید در کجا باشه، دمای حرارت باید سنجیده شود، آیا چیزایی که گزارش های معلوماتی که به یک شخص داده میشه که امروز چی خورده، در کدام ساعت باید اجامت شود، در کدام روز باید اجامت شود، آیا نوع اجامت چی است، گرم است، خشک است، آیا اینا سوزنای به اصطلاح باریک میخورن، آیا اینا با نشتر یا تیغ اجامت میکنن. یعنی یک پروسیجر بسیار تکمیل داره که اینا باید بخوانن. زمانی که ما اینا رو جدا جدا ساختیم، هر یک طبیب نمیتونه. شما ببینید شاید چند وقت قبل لوحهایی که طبیبای ما داشتن، در لوحه شاید صدها امراض نامش نوشته بود، ولی امروز ما اینا رو تحت کنترل گرفتیم. یک طبیب جدا در یک بخش یا 2 بخش یا چند بخش که اینا کار میکنن، باید معلومات کافی و اسناد و مدارک داشته باشن تا بتونن روی لوحه خود کار بکنن. لوحه طبیبا امروز از طریق ریاست طبابت سنتی بعدا پیگیری میشه، چون ما منتظر هستیم به که همین اینستیتوت آغاز شود و منتظری هستیم که همین لایحه طبابت سنتی که پاس شده ابلاغ شود و اینا به وزارت صحت عامه برای امتحان آماده هستند که از اینا امتحان گرفته شود. بعد از اون لوحه‌ها تنظیم میشه. شما ببینید امروز یک طبیب اگر برش یک معاینات از طرف یک دکتر داده میشه که برش مثلا یک کس کلسترول یا تریگلیسیرید یا جاغور یا به اصطلاح مشکلات دیگه خونی می داشته باشه، اینا معاینات ما کورس های لابراتواری ها رو برای اینا آماده ساختیم. یعنی لابراتوریایی که بلد شوند، بفهمن، از معاینات آگاهی داشته باشن. اگر یک بیمار برش معاینات مراجعه میکنه برش میاره، حداقل معلومات داشته باشن، بفهمن اینا. ډیره مننه کوم. معلوماتي پوښتنه ډاکټر صاحب، دغه اجامت انسان بدن ته څه ګټه لري؟ ګټې چی دي؟ ببینید ما در کل بدنها مختلف است. یعنی ما در طبابت سنتی به چند دسته تقسیم کردیم: گرم و سرد یا گرم و تر یا گرم و خشک یا سرد و تر. تمام اینا جدا جدا است. زمانی که ما اجامت میکنیم، خیلیایی که در بدن است، شما ببینید یک جای صدمه میگیره، در یک چیز میخوره یا اوگار میشن یا مفتن، اینا ورمای خودش داره، پوندیدگی خودش داره. پس التهاباتی که در زیر پوست جمع میشه، زمانی که اینا اجامت میکنن، خیلیای اضافه بدن با سوزن یا نشتری که اینا میزنن باید از زیر پوست بیرون بکنن. پس این اجامت یک بخش مسلکی است که خیلیای اضافه جمع میکنه، بر بدن بسیار موثر است. گاهی وقتا خونای اضافه که از اثر ضربه خوردگی و از اثر آفتاب یا شما ببینید گاهی وقتا خستگی یا دپریشن هایی که دارن، چرا برش گفتن سنت است. عوارض جانبی خون نلریده. در صورتی که طبیب مسلکی باشه عوارض جانبی نداره. اگر طبیب مسلکی نباشه، شما ببینید ما تیغایی رو که اینا میزنن یا جریای صغیره که اینا دارن یا سوزنایی که میزنن، در مقابل یک گیلاس باید دقیق مشخص شود که تیغ در کجا باید بزنن. باید روی استخوان نباشه یا رگ یا تیغشون به کدام صورت باشه، زاویهش در کجا باشه که اینا رگ را قطع نکنن، اینا عمیق نباشه، تیغایشون خراب نباشه که عوارض نداشته باشه. اگر یک طبیب مسلکی باشه هیچ مشکلی بر بیمار پیش نمیاد. زمان قدیم حتی تیغ نبود، اینا به عنوان مثل یک شاخک کش میکردن، پس تمام میکروبات بر خود طبیب سرایت میکرد. ولی امروز کلش یک بار مصرف است. یعنی گلاسش یک بار مصرف است، تیغش یا نشترش یک بار مصرف است. یعنی الکل در دسترسشون زیادتر است. یعنی چیزی که امروز امکانات برشون فراهم شده،
نسبت به 20 سال یا 30 سال قبل بسیار زیاد است. یعنی انسان بدن د پاره جامعت ډیر ګټور دی. بسیار دقیقاً. اگر ما هر چقدر مسلکی در این باره پیش بریم و وزارت صحت ما برش توجه میکنه، این بر صحت ما مردم بسیار خوبتر است. ډیره مننه کوم. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه زموږ ګران افغانستان ښکلې هوا لري، اوبه لري، ښه چاپ په اطلاع په هره برخه ته کې ورشي ښه والی پکار دی. خو یو ستونزه دا وه چې امنیت نشته، که اوس له نیکه مرغه هم پکې راغلی دی. په افغانستان کې څومره موږ طبي بوټي لرو، دغه طبي بوټي د افغانستان څومره زموږ او تاسو په درد خوري چې ګټه یې واخلو. او ډیره مهمه خبره دا ده چې په ډېرو ځایونو کې موږ شاید سر یې ونه پېژنو طبي بوټي. بله، ما خوشبختانه یک تیمی از گیاهشناسا را در افغانستان خود فعلا داریم در ریاست خود، مثل که در گزارشم قبل چند دقیقه قبل حکیم صاحبا بودن. ما از لحاظ گیاه بسیار غنی هستیم. ډیر عالی. اینقدر غنی هستیم که کشورهایی که حتی بالاترین گیاه ها را مثل بالات چلنجی گفته بودن که ما چقدر گیاه داریم، در افغانستان اینقدر ثبت شده، اینقدر گیاه پیدا شده که حتی ما نیاز نداریم که از یک کشور دیگه گیاه را باید وارد بکنیم به افغانستان. ما باید صادرات داشته باشیم. مثل که چند بخش بسیار مهمی را که در افغانستان یادآورشون براتون، یکی زعفران افغانستان بوده که بسیار 2.5 میلیون دلار سال قبل برای ما عاید خالص داشته. انگ افغانستان بوده که 7 میلیون دلار عاید خالص داشته. یعنی شیرین بویه افغانستان بوده که تقریبا از 1 الی 8 میلیون دلار اینا عایداتشون بوده. پس مثل از این ما گیاهای بسیار با ارزش دیگه داریم. اینقدر با ارزش داریم که حتی تصورش ما نمیتونیم. شما ببینید امروز که روز به روز آرامی زیادتر میشه، امنیت بهتر میشه، طبیبای ما به کوها میرن، به تپه ها میرن، گیاهای جدیدی را که اینا میبینن و کشف میکنن، اینا گزارش میدن و ثبت دفتر میشه. تا امروز بالاتر از چندین هزار گیاه ما در افغانستان ما شناسایی شده و اگر امکانات خوبتر برای ما باشه شاید بیشتر این گیاه را ما شناسایی بکنیم. د نورو هیوادونو هم دلته ګیاه واردیږي دلته اوس افغانستان؟ فعلا تا سال قبل، تا چند سال قبل بر ما وارد میشد از کشورهای دیگه مثل ایران، پاکستان، چین. ولی امروز چیزایی که در افغانستان، گیاهایی که تثبیت شده و پیدا شده، خود از اونا خریدار شدن، یعنی مشتاق شدن که بیان افغانستان ببینن. مثل که چند روز قبل با جناب رئیس قاری شفیع الله سوزای رئیس توابت سنتی ما بحث و گفتگو درباره انگ افغانستان بوده که بالاتر از 20 میلیون دلار میخوان سرمایه گذاری بکنن برای انگ. یعنی یک دستاورد بسیار کلان است برای توابت سنتی افغانستان. یعنی ما غنی از گیاه ها هستیم، اینقدر غنی هستیم که تو تصورش نمیتونن بکنن. در افغانستان هم نور هیوادونو ته صادریږي د افغانستان بوټي؟ دقیقاً. امروز چند بخش از گیاهایش که صادر میشه مثل شیرین بویه و زعفران و به اصطلاح انگ و چیزای دیگه هست، ولی روز به روز به لیستش اضافه میشه. یعنی کسای دیگه هستن که میان امروز بیشتر خریداری بکنن، بیشتر تشویق میشن. حالا دیگه اوضاع امنیت فرق کرده، هر جای شما میرین بسیار با آسانی میتونین برین، میتونین که گیاه ها رو کشف بکنین و ایره بگیرین. ښه ډاکټر صاحب پیغام مو څه دی، څه ویلی هیوادوال ته په وروستی پیغام اخلو؟ ما پیغام خاص ندارم، به خاطر که مردم ما میفهمین که هر چقدر که ما برشان میگیم پیغام بتیم بازم ما دم قانون خود روان هستیم. ولی خواهشم از هموطنان است که هیچ گیاهی را خودسرانه استفاده نکنند. یک گیاه، یک پرستامول در یک کشور دیگه که ساخته میشه شاید صدها پروفسور داره، ولی گیاه را اینا خودسرانه میخورن، اینا خالص است، اینا بدون آگاهی یک طبیب یا یک پزشک نباید بخورن که حداقل بتونیم ما یک جامعه سالم داشته باشیم. ډیره مننه کوم د ګیاه پیژندنې یا د ګیاه طب متخصص ډاکټر صاحب محمد رفیع کاظمي چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په چار کې بریا وغواړئ. ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ. د ملي ټلویزیون قدرمندونکو له تاسو څخه هم ډېره مننه کوم چې تر دې نه پورې له موږ سره یې دا وه زموږ د دې اونۍ د روغې څټې خپرونه چې وړاندې کړه. تر بیا بلې خپرونې په لویه بښونکي خدای سپارم. الله مل شه، ښه ژوند او ښې چارې ولرئ.